ډیر خلک چې دی هغه تنقیدونه کوي چې یاره دا شرک دی. دلته چې کوم بابا ناست دي هغه مونږ وکتو خو هغه نه و. کوم خلک افواګانې پیلاوي چې یاره یا شرک دی یا نور څه هغوی ته څه ویل غواړي؟ السلام علیکم ګرانو کتونکو، جعفر شاه درویش یم. موجود یم د نوخار ضلع په کوړه هټک علاقه کې. دلته کې د یو اولیاء کرام کوم چې هوندین بابا په نوم باندې خلک پیژني، نو ډیر خلک دلته کې راځي دعا دپاره. ګورو دننه به ځو د دوی په حوالې سره د دوی چې کوم ژوند تیر کړی دی په حوالې سره به خبرې اترې کوو. که دننه څوک موجود وي، څوک په دلبار کې ناست وي، مونجي وي یا هر څوک چې وي، هغوی نه به د په حوالې سره معلومات کوو او تاسو ته هم د دې چکر درکو. راځئ چې ورشو. ملګرو، خوندین بابا مزار دی، دا دې ته به دننه ورځو، تاسو سره به ویډیو شریک کوو. دننه رالو، مالګه خو پرته ده، خو مونجي نشته. دعا وکړئ دی الله دې ورته هغه جان هشته کړي. او د دوی د تاریخ په حوالې سره موږ معلومات کول چې یاره د دوی څه هسټري ده، دا د کوم ځای نه راغلي دي. خو بس زمونږ قسمت داسې دی چې هغه دلته کې چې کوم مونجي موجود وي هغه ته معلومات وي، خبر وي د هر څه نه، د ټول هسټري نه، نو هغه نشته په موقع باندې. نو ګورو که نه. ملګرو، د خوندین بابا مزار تاسو وکتو، دننه مونجي خو نه و، دلته کې څه ملګري ولاړ دي، دوی سره به خبرې اترې کوو. راځئ چې ورځو. ملګرو، دا دلته کې یو ملګری ولاړ دی، دنه به دې په حوالې سره معلومات کوو. السلام علیکم استاد. وعلیکم السلام. څنګه حال دی؟ ښه خیر دی، شکر دی. استاد جي دا راته ووایه چې د دې ځای ستاسو نامه څه ده؟ زما نوم ګلبر دی او د دې مالت یو د خوندین بابا صاحب زیارت. او دا خوندین بابا دی، دا د کاکا صاحب رحمت الله علیه استاد محترم دی. او دا په د خپو ته کوم قبر دی، دا د خوشحال خان خټک والد صاحب دی او شهباز خان د دې نوم دی. دا د دوی خدمت لپاره راغلی او بیا چې وفات شو نو د دوی خپو ته یې ښخ کړی دی. شهباز خان چې دی دا د خوشحال خان خټک والد صاحب دی. او جی د دې په حوالې سره نور د دې مزار په حوالې سره څه معلومات لرئ؟ بس د دې مزار په حوالې سره دا معلومات دی چې دلته د چا سترګې خوږېږي راشي، د پلوسې نه پاڼې وشي کوي، دلته اوټه کوي او سترګو کې واچوي، سترګې صحیح شي. دا برکات دي د دوی. ډیر خلک چې دی هغوی تنقیدونه کوي چې یاره دا شرک دی. نه شرک مرک نه دی، دا خو بس پلوسه ده، هغه اوټه کوي او د دې ساس کې چې د سترګې د پاسه واچوي، بس سترګې ټیک ټاک شي. او نور دلته څوک شرک مرک نه کوي، بس راځي دعا کوي او ځي بس. دلته چې کوم بابا ناست دي هغه مونږ وکتو خو هغه نه و. هغه مثانې اپریشن کړی دی، هغه بیمار دی، هغه کمزوری شوی دی، اوس دلته نه راځي. حاجی نور چې کوم خلک افواګانې پیلاوي چې یاره یا شرک دی یا نور څه، هغوی ته څه ویل غواړي؟ یاره اولیاء کرامو ته خو الله په خپل یو مقام ورکړی دی، او اولیاء خو چاته دا نه وي چې ته راشې دلته کې په ځان پورې کاڼي ومږه. خو دا خلک چې دی نو هغوی غلطې عقیدې جوړوي. څه ویل غواړئ په دې؟ نه 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 هېڅ شرک دلته څوک نه کوي. دلته راشي، زنانه راشي، که ماشومان راشي، که لوی راشي، بس دعا وکړي او بس ځي. هېڅ شرک مرک نشته جي. دا د کاکا صاحب رحمت الله علیه استاد محترم دی او دا یو د افغانستان باچا دی، دا د هغه زوی دی، پوه شو. دا ګداو، دا فقیرو، دا ملنګو او دا ډیر لوی عالم و. افغانستان نه دی راغلی؟ دا جی افغانستان نه راغلی و جی. دا خوندین بابا د کاکا صاحب استاد تیر شوی دی. تقریبا څونه وخت به کېږي چې لکه دی بیا دلته کې وفات شو؟ آیا رهایشګاه دلته کې وه؟ نه، د باباجي صاحب دغه رهایشګاه هم دلته کې به ناست و او عبادت پې کولو. او کاکا صاحب رحمت الله علیه چې دی دې سره مسکال شریف ویلی دی، مسکال شریف. نو هغوی به دلته راتلو که نه دی به هلته تله هغوی سره چې کله سبق ویل؟ دلته اوايي کې یو جومات دی، اوايي کورونو کې، هغه د باباجي صاحب او د
کاکا صاحب رحمت الله علیه په نوم باندې مشهور دی. نو باباجي صاحب به دلته نه تلو او کاکا صاحب رحمت الله علیه به هلته نه راتلو د هوایي کورونو ته. دلته یو جومات دی اوس هم شته. نو دی به دواړه هلته میلاوېدل. دی به علم یو بل نه حاصل کو استاجي نه. نو کاکا صاحب به اخوا لاړو او اخوندین صاحب به دې خوا رالو خپل دلته. اخره کې څه پیغام ورکول غواړئ کتونکو ته؟ نو بس کتونکو ته زموږ دغه پیغام دی چې دا اولیاء الله دي او د دی تر راتلل دی نه فیض حاصلول د دی مزار ته چې راشي د دې مزار کې دا تاثیر دی چې دلته به راشي نو دلته به تا ته یو ذهني او جسمانی سکون ملاویږي. ما ته خو ملاویږي او نور خلکو ته ملاویږي. ډېرو خلکو ما ته ویلي دي ما زه خو راځم دلته نیمه ګنټه دوه ګنټې زه ناست یم ما بدن ته زما ذهن ته یو سکون ملاویږي. بس ټیک شو جی ډیره مهرباني. کتونکو تاسو کته دغه خوندین بابا مزار دی او خوندین بابا د ملګری ویل چې دا د کاکا صاحب رحمت الله علیه استاد تیر شوی دی. بل د مزار سره خوا کې دلته کې چې دا کم قبر تاسو تخکاری زمونږ شاته نو دا د خوشحال خان خټک والد محترمو شهباز خان خټک مزار دی. دی راغلی دلته کې خوندین بابا خدمت به کولو. بیا خوندین بابا دغه وصیت کو چیرې د دې مزار به هم ما سره په خوا کې کوي. نو دا غینه بعد بیا د دې مزار هم دلته جوړ شو. ملګرو یقینا چې تاسو ته بستنه سم معلومات په دې ویډیو کې حاصل شوي وي. امید لرم تاسو به زموږ دا ویډیو هم خوښ شي. په دې سره موږ ته راکړي اجازه. خاد او باد بریالي اوسئ. د الله په امان.